تیر حکومت نظامیان وایي غواړو بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د مخکیني حکومت ځینې نظامیان چې د نظام له سقوط وروسته یې هیواد پریښی وایي غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي او د خپل هیواد په ودانولو کې برخه واخلي. هغوی د یو بل منلو او سولې غوښتنه کوي څو بیرته هیواد ته راستانه شي او په ودانولو کې یې برخه واخلي. دغه نظامیان وایي د مخکیني نظام له سقوط وروسته یې له ناچارۍ هیواد پرېښود او یوه ګاونډي هیواد ته یې پناه یوړه. دوی وایي نورو هیوادونو ته کډوالي د مادي او مالي ستونزو سره ترڅنګ انسان له فرهنګي ستونزو سره هم مخ کوي چې همدا ستونزه یې دا ده چې له پردي فرهنګ سره ټکر لري. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت چارواکو عمومي عفو اعلان کړی او له ټولو افغانانو غواړي چې خپل هیواد ته راستانه شي او له خطر پرته د اسلامي امارت تر چتر لاندې ژوند وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ آیا د پخوانیو پوځیانو د بیرته راتګ وروسته به د هغې ژوند خوندي وي او که نه؟ په دې هکله نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.